الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو درس د سیرت درس ده او د سیرت په درس کې عنوان د اسراء او معراج واقعه. اسراء یا اسراء چې دا ویل کېږي د شپې تګ ته، یعنی د شپې په برخه کې تګ کول، روانېدل. او معراج عروج ته ویل، عروج نه اخیستل شوی معنا ده اسمان طرف ته ختل. علماء کرام د سیرت یا تاریخ پوهان اختلاف لري په دې کې. څوک وایي چې د بعثت یعنی د نبی علیه السلام د نبوت نه وروسته معراج واقع شوی، او څوک وایي په 5م کال باندې، څوک وایي 10م کال باندې. د 10م کال ډېر ورته نږدې ده، یعنی د نبوت په 10م کال یا د بعثت په 10م کال باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف نه تر بیت المقدس پورې، دا په قرآن کریم کې ثابت ده چې په دې شپه کې لاړ. او د هغې نه وروسته چې اسمانونو ته تللی په احادیثو مبارکو باندې او د تاریخ پوهانو په اقوالو باندې ثابت ده. نبی علیه السلام د بیت المقدس نه، د بیت الله شریف نه تر بیت المقدس پورې جبرائیل علیه السلام راغی، او بوراق ورته ویل کېږي د جنت یو سورلی والا حیوان لکه اس غوند په شان باندې. بوراق د برق څخه اخیستل شوی، یعنی برق غوندې تیز رفتار یې کوو. نو دا بیت المقدس ته ویوړ. جبرائیل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام یې ځان سره ویوړ. هلته چې ویوړ بیت المقدس مسجد سره نږدې دا بوراق یې هلته وتړه، او نبی علیه السلام راغی سره د جبرائیل علیه السلام نه. په بیت المقدس کې الله تعالی د ټولو انبیاو کرامو روحونه ورته راجمع کړي، یعنی ټول انبیاء کرام دلته موجودو، او نبی علیه السلام ورته 2 رکعته مونځ ورکړ دې ټولو ته. او هر پیغمبر راجګېده، لکه ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، نوح علیه السلام، آدم علیه السلام، داسې نور خپل د الله تعالی نعمتونه چې په دوی باندې کړي وو هغه یې ویلې. هغې نه وروسته نبی علیه السلام راجګ شو او خپل هغه نعمتونو ذکر چې الله په ده باندې کړی هغه یې وویلې. دې نه وروسته د نبی علیه السلام شق صدر یعنی سینه مبارکه هم دلته څیرې شوې ده او زړه یې پرې مینځل شوی. بیا د هغې نه وروسته تللی ده اسمانونو په طرف ته. نو جبرائیل علیه السلام هغې نه وروسته نبی علیه السلام کېنو. دغه ځای کې یو خبره باندې پاتې نه شي. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام د لاس نه ونیو، امامت ته مخکې که په بیت المقدس کې. او نبی علیه السلام ته په دې خاطر باندې ویل کېږي امام الانبیاء، د ټولو پیغمبرانو امام. امام الانبیاء والملائکه، د ملائکو او انبیاءو امام، ځکه جبرائیل علیه السلام شاته د پسې ودرېدل. نو دې نه وروسته نبی علیه السلام اسمانونو طرف ته روان شو او براق باندې ناست و. جبرائیل علیه السلام هم ورسره و. داسې رفتار بیا کوو، علما وایي چې کوم ځای باندې به د براق سترګې ولګېدلې هماغه ځای کې به بیا موجود و. نو د ځمکې نه تر اسمانه پورې 500 کاله مزل ده، یعنی د دنیا 500 کاله، او د آخرت نیمه دقیقه راځي. نو اول اسمان ته چې ورسېده، دلته جبرائیل علیه السلام اجازه وغوښتله د ملایکو نه، ځکه په هر اسمان کې حافظه ملایکې هلته موجودې دي، حفاظت کوونکي. نو چې کله اجازه وغوښتله، نو وایي څوک در سره؟ وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دروازه یې ورته خلاصه کړه. کله چې دروازه خلاصه کړه، اول اسمان ته نبی علیه السلام لاړه. رحیق المختوم په نامه کتاب ده د سیرت، هغه دا لیکلي دي چې د آدم علیه السلام سره ملاقات شو. اول اسمان کې آدم علیه السلام باندې سلام واچو، آدم علیه السلام سره ملاقات شو، او آدم علیه السلام د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ تصدیق وکړ. او د آدم علیه السلام په خوی طرف کې نیکان خلق، یعنی داسې ارواح را جمع شوي وو چې هغه نیک خلق وو. او په چپ طرف کې د آدم علیه السلام د چپ لاس طرف ته بدبخته خلق وو. نو نبی علیه السلام پوښتنه جبرائیل علیه السلام نه وکړه چې دا څوک دي، دا خوی طرف ته او چپ طرف ته څوک دي؟ وایي خوی طرف ته دا د آدم علیه السلام اولاده د هغه خلق چې نیکان خلق دي، او دا چپ طرف ته چې دي دا بد خلق دي او ګناهګاران خلق دي. نو هغې نه وروسته نبی علیه السلام او جبرائیل علیه السلام 2م اسمان ته لاړل. 2م اسمان کې هم ورته دروازه خلاصه شوله، او هلته یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام زوی او عیسی علیه السلام دا دواړو سره ملاقات شو. او هغوی دواړو دې ته سلام ویلی، مرحبا باخ الکریم،
په خیر راغلی زمونږ عزتمند وروره نبي علیه السلام ته وویل او هغوی سره ملاقات وشو. هغوی دواړو د نبي علیه السلام تصدیق وکړه د پیغمبرۍ. هغې نه وروسته دریم اسمان ته لاړل. دریم اسمان دروازه هم ورته خلاصه شوه او هلته یوسف علیه السلام ولیده. نبی علیه السلام وایي چې زما ورور یوسف علیه السلام ته الله تعالی د 14مې سپوږمۍ په شان ښایست ورکړی. بیا د هغې نه وروسته نبی علیه السلام څلورم اسمان ته لاړ. څلورم اسمان کې هم ورته دروازه خلاصه شوه او څلورم اسمان کې نبی علیه السلام ادریس علیه السلام سره ملاقات وکړ. بیا ورپسې پنځم اسمان ته لاړل. پنځم اسمان کې نبی علیه السلام د هارون علیه السلام سره د موسی علیه السلام ورور د سره ملاقات وشو. هغه هم تصدیق د پیغمبرۍ ورته وکړه. بیا شپږم اسمان ته لاړل او د نبی علیه السلام ملاقات د موسی علیه السلام سره وشو او هغه هم د ته مرحبا او ښه راغلاست وویلې او د پیغمبرۍ تصدیق ورته وکړه. بیا علما وایي چې موسی علیه السلام دلته په ژړا شو او ویل چې زما نه وروسته بل ځوان داسې پیدا شو چې زما د امت نه بیا زیات امتیان وي. یعنی په پیغمبرانو کې موسی علیه السلام امتیان زیات، خو چې کله نبی علیه السلام راغی نو د نبی علیه السلام امتیان د ټولې دنیا د پیغمبرانو کوم امتیان چې راجمع کړي نبی علیه السلام د امت ته نشي رسېدلی. نو دلته وایي د افسوس په خاطر یو جړی وکړه. اگر که دا جړی په دې خاطر باندې نه وه چې نبی علیه السلام باندې د امت نه لورېده، خو بس دا د پیغمبرانو خپل شاني. بس اووم اسمان ته لاړه. اووم اسمان کې ابراهیم خلیل الله ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو او ابراهیم علیه السلام هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ تصدیق وکړ. د دې نه وروسته نبی علیه السلام سدرة المنتهى ته لاړ. په اصطلاح د جبرائیل علیه السلام دفتر دی هلته او حدیثو کې راځي چې دا یوه ونه ده سدرة المنتهى. نو هغې ته ورغی. هغې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المعمور ته لاړ. بیت المعمور اسماني کعبه چې ورته وایي، یعنې دغه بیت الله شریف چې کوم یو دی اوس په دنیا کې موجود دی، د ده په مستقیم ډول باندې چې پاس ځې پاس اسمانونو طرف ته د دې کعبې شریفې په مستقیم ډول باندې عمودي شکل باندې دلته بیت المعمور د اسمانونو کې اسماني کعبه ورته وایي. ملایکې هلته طواف کوي. نو هلته نبی علیه السلام لاړ. خو لنډه دا چې نبی علیه السلام دا ټول منازل ختم کړه او بیا د الله رب العزت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار وشو. علما بیا په دې کې اختلاف لري، خو د ډېرو علما کرامو نظر دا ده چې نبی علیه السلام الله تعالی نږدې نه لیدلی، سترګو باندې په خپلو سترګو یې لیدلی. قرآن کریم آیات کې راځي الله تعالی وایي ثم دنا فتدلی، بیا را نږدې شول نبی علیه السلام الله تعالی سره فتدلی، ډېر را نږدې شول. بعض علما وایي چې جبرائیل علیه السلام مطلب ده درې، خو ډېر وایي چې نه الله تعالی نږدې نه کتلی. بل ځای کې الله تعالی وایي په دې سورة نجم کې فکان قاب قوسین او ادنا، الله تعالی او نبی علیه السلام داسې شو لکه لیندۍ او د هغه شی. لیندۍ چې کله د هغه شی چې کشی او د لیندۍ او د دې غشي منځ کې څونه فاصله پیدا کېږي، تقریبا داسې وایي 1.5 متر شاوخوا دونه سره نږدې شول. نو الله تعالی نبی علیه السلام سره دومره نږدې شوی او نبی علیه السلام نږدې نه کتلی. اگر که په دې کې صحابه کرامو اختلاف هم شته. ابن تیمیه رحمه الله یو تابعی دی، هغه وایي چې نه الله تعالی نه دی کتلی، په خپلو سترګو باندې نه دی کتلی. او بیا صحابه کرام په دې کې اختلاف لري. ابن عباس رضی الله عنهما نه دوه روایت دي. یو روایت دا دی چې په زړه یې کتلی، زړه په سترګو بعضې خلک وایي که نه. بل روایت دا دی چې نه په خپلو سترګو یې مطلقا کتلی، الله تعالی یې کتلی. او همدا رقم د نورو صحابه کرامو لکه عایشه رضی الله عنها داسې نور هغوی هم وایي چې الله تعالی یې کتلی غالبا. نو په هر لحاظ باندې نو موږ دا وایو چې انشاءالله الله تعالی نبی علیه السلام کتلی نږدې نه. نو نبی علیه السلام ته الله تعالی قرآن کریم کې وایي فاوحى الى عبده ما اوحى، الله وحی نبی علیه السلام ته وکړه هغه چې کومه یې کوله. یعنی دلته علما وایي چې الله تعالی اول خدا و چې علما کرام وایي چې الله تعالی نبی علیه السلام باندې رحمتونه ویلې نازلولې، درود شریف چې موږ او تاسو ورته وایو. نو کله چې سره مخامخ شول وایي الله تعالی ورته ویلی چې دوسته، یو دوست چې بل دوست څخه ورځي نو هغې ته یو تحفه وروړي، تا ما ته څه راوړي؟ نبی علیه السلام ته ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلی چې التحیات لله والصلوات والطیبات، دا خبره وکړه. التحیات ټول ژبني عبادت، یعنی هغه عبادت چې په ژبه باندې ویل کېږي، په زبان باندې ویل کېږي، دا عبادت ستا لپاره دی.
لکه ذکر، تلاوت، والطیبات او هغه مالی عبادت لکه زکات، عشر، صدقات، دا ستا دپاره دي. والصلوات والطیبات، التحیات لله والصلوات، صلوات نه پاتې شو، بکنه غواړم. التحیات ټول ژبني عبادت، والصلوات ټول بدني عبادت لکه حج، منځ، روژه، داسې نور، او والطیبات او ټول مالی عبادت، زکات، عشر، صدقات، دا ستا دپاره دي. نو الله تعالی ورته ویل السلام علیک، سلام دې په تا باندې ایها النبی، اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ورحمت الله وبرکاته، د الله رحمتونه او برکات دې په تا باندې. التم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت نه هېروي، څه وایي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، سلام دې په موږ باندې می او ستا په نیکانو بندگانو باندې دې می. نو ټول امت خپل پکې شامل کړه نبی علیه السلام. نو کله چې الله تعالی د خبره د نبی علیه السلام او د الله تعالی خبره خلاص شولې، نو 50 منځونه نبی علیه السلام ته الله تعالی ورکړه. کله چې دا منځونه ورکړه، نو نبی علیه السلام راغی په اووم اسمان نه راتېر شو. شپږم اسمان کې موسی علیه السلام ورته وویل چې زما امت ستا د امت نه قوي وو، عمرونه هم زیات وو، هغوی 2 منځونه نشو کولی، هغوی باندې 2 منځونه فرض وو. او ستا امت خو 50 دا بیخي نشي کولی، ستا امت ډېر ضعیفه دی، لاړ شه الله تعالی ته ووایه چې کمې کړي. نو علما وایي چې موسی علیه السلام نه الله تعالی، موسی علیه السلام نه محمد رسول الله ډېر پوهېده، ډېر عالم وترې، خو دلته ولې موسی علیه السلام ورته وویلی او نبي علیه السلام فکر نه شو؟ وایي نبي علیه السلام د الله تعالی په عشق کې مصروفه و، دې ته پام نه و، الله سره دا خبر خوند ورکوه، هغه څه به څه ویلې بېرته هماغسې راته. دا یو حکمت. بل حکمت علما کرام دا ذکر کوي چې الله تعالی دا غوښتل چې پرېږده دا نبي علیه السلام د دنیا نه راغلی دی اسمانونو ته، بیا بل اسمان ته، بیا بل اسمان ته، بل اسمان ته، بیا سدرة المنتهی ته، بیا بیت المعمور ته، بیا 80,000 پردې د الله تعالی ترمنځ چې دا کوم یو د عرش ته نږدې دي، دی ټول دا مزلې وهله، دومره لوی مزلې وهله. نو په کار دا ده چې یو ځل یې مصروفه نه کړم. نو هلته موسی علیه السلام رخصت نه کړم، وبښئ، یو ځل باندې رخصت نه کړم. نو موسی علیه السلام ته بیا ولېږه، موسی علیه السلام به بېرته در راولېږه. نو الله تعالی بار بار دا راتګ د نبي علیه السلام دا ورته خوند ورکوه الله تعالی ته، ځکه نبی علیه السلام ته حبیب الله ویل کېږي، د الله تعالی خوښ کړی شوی، الله په ده باندې عاشق، دومره یو ناشنا مخلوق الله تعالی پیدا کړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو 50 منځه چې پر موسی علیه السلام ته ویل لاړ شه، بېرته لاړ الله تعالی ته ویل چې یا الله زما امت خدا نه شي کولی، بس 45 شوه. بیا ورپسې همداسې خو ډېره به یې اوږده ونه، 5 به ختمېدل، نبي علیه السلام به ته بېرته به راته، ته به بېرته به راته. نو تر دې چې 5 منځه شوه، 5 منځه چې شول، نو موسی علیه السلام ورته ویل دا هم ستا امت نه شي کولی، بیا لاړ شه. نو نبي علیه السلام ویل انی لقد استحیت ربي، زه حیا کوم د خپل رب نه، حیا زه د خپل رب نه کوم چې نور نشم ویلی چې دا کم که. نو الله تعالی د همغې ځنه ورته آواز وکړه چې تا وویلې چې زه حیا د الله نه کوم، قسم مې د په خپل ذات باندې الله وایي چې ستا امت به 5 منځه کوي، زه به ورته د 50 منځونو اجر ورکوم. الله تعالی وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، چا چې راتګ په یوې نیکۍ باندې وکړه، یوه نیکي وکړه، د دپاره 10 چنده اجر زه ورکوم. نو یو منځ لس، بیا پس 5 منځه شو، 5 په لسو کې 50 منځه. امت محمدي صلی الله علیه وسلم 5 منځه کوي، الله تعالی ورته د همغه 50 فرض کړی شو منځونو ثواب ورکوي. نو دا الله تعالی خو دا حکمت پکې و چې نبي علیه السلام بار بار ما ته راشي او زه بار بار وګورم. د موسی علیه السلام څنګه ورته شله و چې ته لاړ شه او بیا به لېږه لاړ شه. نو علما فرمایي چې موسی علیه السلام په دنیا کې الله تعالی نه درخواست کړی و چې یا الله ما ته دې ځان وښیه، ارینی، داسې قرآن کریم کې راځي. نو الله تعالی ورته لن ترانی، الله وایي ته ما نشي لیدلی. نو په دنیا کې موسی علیه السلام تقاضا کړې وه د الله تعالی د لیدلو او الله تعالی یې نه و لیدلی. نو علما وایي چې دلته موسی علیه السلام غوښتل چې نبي علیه السلام الله ویني، او د نبي علیه السلام په سترګو کې موسی علیه السلام د الله تعالی نورانیت ویني، دا ورته خوند ورکاوه. نو دې نه وروسته دا قصه ډېره اوږده ده، کلیپونه هم اوږده شو، بښنه غواړم، خو چې مکمله ونه وه بیا ستاسو هم پرې سر نه خلاصېږي. نو هغې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا منازل ټول خلاص کړل. هغې نه وروسته جنت وکته، دوزخ یې وکته. په دوزخ کې یا جهنم کې یوه ملایکه ده، هغې ته مالک ویل کېږي. قرآن کریم کې راځي وقالو یا مالکو، مالک د جهنم مشر دی، 19 ملایکې ورسره نورې موجودې دي چې په جهنم باندې مسلطې دي او د مشر دی په ټولو کې. نبي علیه السلام ما چې دا وکته، د ده په څېره کې د خوشحالۍ هېڅ اثر نه و، ډېر زیات فقار معلومېده دا مالک. او هغې نه وروسته مختلف عذابونه نبي علیه السلام وکتل.
د سودخوارو عذاب یې وکته چې خېټې دومره دي لکه بلډینګونو په شان باندې، نو دوی باندې چې د حیوانات به پر راخوشې شو لکه اوښان او داسې نور، خېټه باندې بیا په تفکه کېښودله، داسې یو لویه چغه بیا ووهله چې بیخي ډېره زیاته. هغې نه وروسته نبي علیه السلام وایي ما یو رقم خلک ولیدل چې هغوی بار به یې واچو، بار نو چې کله به یې په شا کړه نیشو په شا کولی وبه غورځېده، نو په ځای د دې چې د خپل بار نه نور کم کړي اضافه به یې پکې نور واچو. نو ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کم خلک دي؟ وایي جبرائیل علیه السلام راته وایي دا خیانت کوونکي دي، ستا د امت خیانت کوي، په ځای د دې چې خیانت بس کړي ورپسې بل خیانت کوي. دا رقم داسې خلک مې وایي ولیدل چې د هغوی شونډې د اور په قیچیګانو باندې پرې کېدلې. نو نبي علیه السلام وایي جبرائیل علیه السلام نه مې پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ وایي راته ویې ویلې دا د ستا د امت هغه علما دي چې هغوی خبرې کوي او په خبرو باندې عمل نه کوي. الله دې موږ او تاسو ته نجات راکړي. بیا وایي نبي علیه السلام وایي داسې خلک مې ولیدل چې د هغوی یو طرف ته ښایسته غوښه وه، پاکه غوښه وه، بل طرف ته مرداره وه، نو دوی دا پاکه غوښه نه خوړله، دا مرداره غوښه یې خوړله. نو ما وایي جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کوم خلک دي، ولې په دې عذاب باندې اخته دي؟ نو جبرائیل علیه السلام وایي راته وویل چې دا هغه څوک دي چې زناکاران دي، پاکې ښځې لري، نکاح کړه شوې ښځې لري، هغوی نه خپله استفاده نه کوي، زنا کوي، نو دا هغه خلک دي. دا رقم داسې یو خلک مې ولیدل چې هغوی ښځې وې چې هغوی د خپلو سینو نه ځوړندې وې د اسمان او ځمکې منځ کې. نو ما وایي پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام نه مې پوښتنه وکړه، هغې راته ویل چې دا هغه زناکارې ښځې دي چې د خپل میړه د اولاد سره د بل چا اولاد یو ځای کوي، یعنې زنا کوي. داسې مختلف عذابونه نبي علیه الصلاة والسلام هلته وکتل. او هغې نه وروسته نبي علیه السلام جنتونو باندې وګرځېد، جنتونو کې ښایسته مناظر وکتل، نهرونه یې وکتل، او دا رقم د بعضې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی مکانونه یې وکتل. لکه د عمر صاحب جبرائیل علیه السلام وایي چې ما حورې وکتلې چې دا به د بلال صاحب د رنګ نه دوی ته خالونه کېښودل کېږي، او د بلال صاحب رضی الله تعالی عنه د پښې هغه کوم یو اواز چې دی چې په مدینه منوره کې یا په مکه مکرمه کې دا ګرځېده او اواز یې هلته راته، نو هغه ته وایي چې تا کوم عمل کو؟ نو بلال رضی الله عنه ورته وایي چې زما کوم عمل نشته، دغه عمل دی چې کله اودس کوم 2 رکعته لمونځ کوم، دغه عمل ما کې دی. نو د دغه عمل د وجې نه د ده د پښو کراساره او اواز په جنت کې اورېدل کېده. دا رقم نبي علیه السلام وایي د عمر رضی الله تعالی عنه حوره ما ولیدله، بیبي مې ورته ولیدله چې هلته موجوده وه، خو د دې د وجې نه چې د عمر صاحب غیرت راته سترګو ته ودرېد، نږدې ورانغلم، پوښتنه هغه مې ترې ونه کړه. داسې ډېر منازل نبي علیه الصلاة والسلام وکتل. نو دا واقعه ډېره اوږده ده، بښنه ډېره غواړم اوږدېږي. نو لنډه دا چې نبي علیه السلام بېرته راغی دنیا ته. کله چې دنیا ته راغی نو قریشو ته دا خبره کوله، هغوی پورې وخندلې چې دا لیونی هم داسې خبره نه کوي چې د شپې په یو حصه کې، یعنې ټوله شپه هم نه، د شپې په یو حصه کې د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته تګ ناممکنه ده. بیا هغې نه وروسته ځکه بیت الله شریف په دغه کې ده، په مکه مکرمه کې سعودي عربستان هلته ده، او دا بیت المقدس دا په فلسطین کې ده، ډېر زیاته فاصله لري. بیا اسمانونو ته تګ چې هر یو 500 کاله مزل لري، بیا سدرة المنتهی ته، بیا بیت المعمور ته، بیا 80,000 پردې چې هرې پردې تر منځ 500 کاله مزل ده، بیا عرش معلا ته، بیا الله سره ملاقات کول، دا ډېره ناممکنه خبره ده. خو دمدغه وجه نه الله تعالی په سورت اسراء په اول آیات کې وایي سبحان الذي اسرا بعبده، پاکي د هغه ذات ته چې هغه بوتلل وکړل، تګ یې وکړه د شپې تګ په خپل بنده باندې، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته. د څه لپاره؟ لنريه من آیاتنا، الله وایي دې په خاطر چې موږ وښیو د خپل قدرت نښانې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو علما وایي چې الله اول سر کې ذکر کړي سبحان الذي، پاکي د هغه ذات ته، یعنې دغه کار ناممکنه ده، څوک یې نشي کولی. نو الله ته د ناممکنه کارونو نه پاکي ده، یعنې الله یې په کون باندې کوي، په یو لفظ د کون باندې. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته دا هر څه وښودل چې کله لاندې دی راغله قریشو او مشرکانو دی نبی علیه السلام پورې خندلې، ورته ویل که ته رښتیا تللی نو موږ ته ووایه چې بیت المقدس څونه کړکۍ لرودلې، څو دروازې لرودلې او څونه ستنې په دې بیت المقدس کې وې. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته خو معلوم نه و، الله تعالی ورته ویل چې دې غره ته ګوره، غره کې کتلې د بیت المقدس مکمله نقشه نبی علیه السلام ته ښودل کېدل. دی چې به سوال کوو نبی علیه السلام جواب ورکو. نو دغه رقم. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چا وویل چې راشه ستا ملګری خو نوې خبرې کوي، وایي څه خبرې کوي؟
وای دا وایي چې زه په شپه کې تللی یم بیت المغنا حرام نه یعنی مسجد شریف نه کعبې شریفې نه تللی یم بیت المقدس ته، بیا هغې نه وروسته اسمانونو ته. نو نبي علیه السلام وویل چې جبرائیل علیه السلام په ورځ کې 1 ځل 2 ځله 3 ځله راتلی شي، نو دا هېڅ کومه لویه خبره نه ده. جناب محمد رسول الله هم کولی شي چې لاړ شي. نو دغه ځای کې ابوبکر ته د صدیق لقب ورکړل شو. نو واقعا ډېره اوږده ده او بیا نور هم اوږدېږي، همدومره بس د دې باندې به اکتفا وکړو. الله دې وکړي چې خفه شوي ناس یې لږ اوږد شو، او الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.